اوکے ګلابه لیکل چې دی هغه برستو کې اول دا انډرسټینډ کو چې ټایپس اف سنټنسز یا کاینډز اف سنټنسز د دې نه څه مراد دی. ګوره کله چې مونږه د ټایپس اف سنټنسز یا کاینډز اف سنټنسز په باره کې خبره کوو نو زمونږ سره دا بیا په دوو طریقو سره مونږ وایو. یو دی زمونږ سره ټایپس اف سنټنسز یا کاینډز اف سنټنسز آن د بیسس اف مینینګ او بل دی ټایپس اف سنټنسز یا کاینډز اف سنټنسز آن د بیسس اف سټرکچر، یعنی د معنی په لحاظ سره د سنټنسز قسمونه یا حالتونه دغه شانته د سټرکچر په لحاظ سره د سنټنسز قسمونه یا د سنټنسز ټایپس. په دې باندې هو پوه شوې دوه طریقو سره به موږ انډرسټینډ کوو، یو دی د سټرکچر په لحاظ سره او بل دی د مینینګ په لحاظ سره. نن تینا موږ صرف او صرف انډرسټینډ کوو ټایپس اف سنټنسز یا کاینډز اف سنټنسز آن د بیسس اف مینینګ، د معنی په لحاظ سره تینا نن موږ انډرسټینډ کوو، د هغې نه بعد به بیا سبا انشاءالله د سټرکچر په لحاظ سره باقي انډرسټینډ کوو. ټیک شو. د مینینګ په لحاظ سره د سنټنسز چې کوم ټایپس دي یا کاینډز دي نو هغه دا پنځه دي. یو ته موږ وایو assertive sentences، بل دی interrogative sentences، بل دی imperative sentences، بل دی exclamatory sentences او بل دی optative sentences. اوس ون بای ون چې دی دا په ډیټیل سره انډرسټینډ کوو. assertive sentences چې دی دیتا statement sentences ورته هم وایي، دیتا declarative sentences ورته هم وایي او دیتا په اردو کې بیانیه جملې ورته وایي. ها اوس دنه په ډیټیل سره مونږه اول انډرسټینډ کوو assertive sentences. assertive sentences ته statement sentences ورته هم وایي او دیتا declarative sentences ورته هم وایي او په اردو کې دیتا ویل کېږي بیانیه جملې. assertive sentences چې دي دا هغه sentences دي چې په دې کې د یو څیز یا د یو کس په باره کې بیان کړی شوي، سټیټمنټ ورکړی شوي یا اوپینین ورکړی شوي یا د دې نه علاوه یو حقیقت یو فیکټ چې دی هغه پکې بیان کړی شوي او یا یو ډیکلیریشن پکې شوي. نو دې سنټنسز ته مونږ څه وایو؟ assertive sentences ورته وایو. دا بیا فردر زمونږ سره په دوو قسمونو کې یا په دوو ټایپس کې ډیوایډډ دي. یو ته مونږ وایو affirmative sentences او بل ته مونږ وایو negative sentences. دا affirmative sentences او negative sentences already ما په ټینسونو کې تاسو ته ایکسپلین کړی دي او دغه شانته تاسو ته ما د سټیټ ورک په سنټنسز کې چې دي هغه هم دا ډیر زیات په ډیټیل سره ایکسپلین کړی دي. ټیک شو. خو بیا هم affirmative sentences مونږه هغه پوزټیو سنټنسز ته وایو په کوم کې چې ناٹ نه راغلي. ټیک شو. سمپل خبره ده ښه ده. او نیگیټیو جملې مونږه هغه جملو ته وایو یا نیگیټیو سنټنسز مونږه هغه سنټنسز ته وایو چې په هغه کې نو یا ناٹ یا نیور راغلي، نو دغه ته بیا مونږه نیگیټیو وایو. ټیک شو. د مثال په تور باندې زه وایم چې هی از ا ګډ بوای، د یو کس په باره کې سټیټمنټ ورکړی شوی دی. ټیک ده. خو ناٹ پکې نه دی راغلی، نو دا زمونږ سره assertive sentence دی، خو په assertive sentence کې بیا زمونږ سره affirmative sentence دی. ټیک شو. دغه شانتي د بل سنټنس ته وکړي دی هی از ناٹ ا ګډ بوای، هغه یو ښه انسان نه دی. نو په دې سنټنس کې زمونږ سره یو سټیټمنټ ورکړی شوی دی د یو کس په باره کې، خو څه پکې راغلی دی؟ ناٹ پکې راغلی دی. نو دا زمونږ سره بیا دی نیگیټیو سنټنس. ټیک شو. د assertive sentence دا زمونږ سره بیا نیگیټیو سنټنس دی. اوس په دې باندې پوه شوې؟ دا یو سنټنس چې دی نو دا زمونږ سره څه شی دی؟ affirmative assertive sentence دی او دا بل چې دی دا زمونږ سره څه شی دی؟ negative assertive sentence دی. دغه شانتي they go to college، نو دا زمونږ سره څه شی دی؟ assertive sentence دی خو affirmative assertive دی. دغه شانتي they do not go to school، نو دا assertive sentence دی خو کوم یو دی؟ negative assertive دی ځکه چې not پکې راغلی دی. they play cricket، نو assertive دی خو affirmative او they do not play cricket assertive دی خو negative. په دې باندې اوس پوه شوې؟ very good. ښه اوس راشه ګلابه interrogative sentences. interrogative sentences ته question sentences ورته هم وایي او دا هغه sentences دي چې په دې کې سوال کړی شوي، question پکې شوي او دې sentences ته په اردو کې سوالیه جملې ورته وایي. ګوره ګلابه interrogative sentences تاسو ته ما په ټینسز کې، په سټیټ ورب کې، په ماډل ورب کې دا تاسو ته ما په ډیټیل سره ویلي دي
چې انټراګیټیو سنټنسز چې دي هغه زموږ سره فردر بیا دوه قسمونه دي د دې هم یو ته مونږ وایو باینري کوېسچنز او بل ته مونږ وایو WH words questions. انټراګیټیو سنټنسز کې چې کوم باینري کوېسچن سنټنسز دي نو هغه به د هیلپینګ ورب نه شروع کیږي او چې کوم WH words انټراګیټیو سنټنسز دي نو هغه به د WH words نه شروع کیږي. سمپل خبره ده ټیک ده او دا خبره یاد ساتئ چې د دې سنټنسز په لاس کې به ساين اف انټروګیشن یا کوېسچن مارک لګېدلی ټیک ده. لکه د مثال په تور باندې زه وایم ډو یو پلی کرکټ آیا ته کرکټ کې د ډو نه شروع شوې ده ټیک ده سنټنس څه نه شروع شوې ده د ډو نه نو مطلب دا دی چې د هیلپینګ ورب نه سټارټ شوې ده نو دا زموږ سره باینري کوېسچن دی ټیک شو دا کوم یو دی باینري انټراګیټیو سنټنس دی. دغه شانتي دی بل سنټنس ته وکې دی وای ډو یو پلی کرکټ ولې ته کرکټ کې سنټنس ته وګورئ د څه نه شروع شوی دی د WH words نه نو دا زموږ سره څه دی WH words انټراګیټیو سنټنس دی. انټراګیټیو سنټنسز باندې پوه شوئ هغه سنټنسز چې په هغې کې سوال کړی شوي کوېسچن پکې شوي هغې ته موږ وایو انټراګیټیو سنټنسز او دغه سنټنسز چې دي دا بیا فردر په دوو کې ډیوایډډ دي یو ته موږ وایو باینري کوېسچنز او بل ته موږ وایو WH words انټراګیټیو سنټنسز یا WH words کوېسچنز. پوه شوئ په دې باندې اوکې اوس بل راشه امپیریټیو سنټنسز. امپیریټیو سنټنسز ته په اردو کې حکمیه جملې ورته وایي ټیک ته څه ورته ویل کېږي حکمیه جملې ورته وایي او امپیریټیو سنټنسز هغه سنټنسز دي چې په کوم سنټنسز کې اډر کړی شوي یعنی حکم ورکړی شوي یا ریکویسټ کړی شوي درخواست کړی شوي یا د یو څیز نه منع کړی شوي یعنی فاربیډنس شوي نو دې سنټنسز ته موږ څه وایو امپیریټیو سنټنسز ورته وایو ټیک ته. لکه د مثال په طور باندې زه تاسو ته وایم اوپن د ډور دروازه کولاو کا نو ما په دې کې تا ته حکم درکړی دی اډر مې درته کړی دی نو دا زموږ سره کوم سنټنس شو امپیریټیو سنټنس شو. دغه شانتي د بل سنټنس ته وګورئ زه تاسو ته وایم چې ډونټ اوپن د ډور دروازه مه کولاوه نو په دې کې ما د دروازې د کولاولو نه تا ته منع کړې ده یعنی فاربیډنس په دې کې شوی دی نو کوم سنټنس شو امپیریټیو سنټنس شو. دغه شانتي زه تاسو ته وایم چې اوپن د ډور پلیز دروازه کولاو کا مهرباني وکړه دروازه کولاو کا نو په دې کې ما تاسو څه کړی دی ریکویسټ مې تاسو ته کړی دی درخواست مې درته کړی دی نو دا هم زموږ سره څه شی شو امپیریټیو سنټنس شو. د امپیریټیو سنټنسز په باره کې هم دا یاد ساتئ چې امپیریټیو سنټنسز کې به سبجیکټ نه وي. امپیریټیو سنټنس چې دي دا به د ورب نه شروع کیږي او چې په کوم کې منع کړی شوي یعنی نیګیټیو راغلی نو د هغې دپاره به بیا تاسو څه کوئ هغه به د ډونټ نه شروع کیږي د ډو ناټ نه به شروع کیږي ټیک ده. امپیریټیو سنټنس چې دی نو دا به یا د ورب نه شروع کیږي او یا به څه لکه د ډونټ نه به شروع کیږي. دا پوینټ په خپل ذهن کې کېدی. ښه اوس نیکسټ لراشه ایکسکلیمیټري سنټنسز. ایکسکلیمیټري سنټنسز هغې سنټنسز ته وایي چې په کوم سنټنسز کې سډن فیلینګز آف مایند یا سډن ایموشنز دا پکې ایکسپریس شوي یعنی هغه سنټنسز چې په هغې کې اچانک جذبات اچانک احساسات دا پکې ایکسپریس شوي نو هغې ته به مونږ څه وایو ایکسکلیمیټري سنټنسز او دې سنټنسز ته په اردو کې ویل کېږي فجاییه جملې یا فجاییه جملې ټیک ده. غوږ کېدی تاسو چې کله میچ وګټئ نو تاسو د جذباتو کې چې راشي تاسو وایئ واو اوه ګټو. دغه شانتې چې کله یو چکه یو کس ووي تاسو وایئ واو هدې پې وکړو یا تاسو چېرته څه ښکلې څوک ووینئ یا څه ووینئ نو تاسو وایئ هی یار تباهي ده. دا لفظونه چې تاسو وایئ یا تاسو چې کله د خپلو ملګرو سره کښېنئ اوهو تاسو چې بیا د جذباتو دپاره کوم لفظونه استعمالوئ نو هغه خو زه دلته کې په کلاس کې نشم ویلی خو سمپل خبره دا ده چې هغه لفظونه یا هغه سنټنسز چې کوم تاسو د جذباتو په ټایم کې یا د احساساتو په ټایم کې استعمالوئ نو دغې ته بیا مونږ څه وایو دغې ته مونږ ایکسکلیمیټري سنټنسز ورته وایو.
ښه اوس وخت کې د ګلابه د احساسات یا جذبات چې زمونږ کم یي نو دا زمونږ سره یا د خوشحالۍ په ټیم کې یا د غم په ټیم کې یعنی د خفګان په ټیم کې یا د حیرانتیا په ټیم کې چې کله مونږ سرپرایز شو نو د هغې ټیم کې نو په انګلیش کې بیا د دې دپاره جدا جدا لفظونه چې دي هغه استعمالیږي د خوشحالۍ د خفګان یا د سرپرایز دپاره ټیک ده لکه مثال په طور باندې دې ځای ته تاسو وګورئ هورا وی ون د میچ په دې ځای کې د میچ د ګټلو یعنی د خوشحالۍ هغه اظهار شوی دی نو ما څه لګولی دی هورا ټیک ده هورا وی ون د میچ نو په دې سنټنس کې د اچانک خوشحالۍ په باره کې خبره شوې ده نو دا زموږ سره څه شی دی ایکسکلیمیټري سنټنس دی دغه شانتې دې ته تاسو وګورئ الاز his mother passed away هی د هغه مور چې ده هغه څه شوه وفات شوه په دې ځای کې د اچانک خفګان په باره کې د افسوس په باره کې خبره شوې ده نو دا هم زموږ سره څه شو دا زموږ سره ایکسکلیمیټري سنټنس شو دغه شانتې چې کله مونږ وایو واو what a beautiful flower it is څومره ښایسته ګلاب دی یا what a pleasant weather today ټیک ده نو په دې کې د سرپرایز د حیرانتیا په باره کې خبره شوې ده نو دا هم زموږ سره څه دي ایکسکلیمیټري سنټنسز دي اوس لاست ون چې دی هغه زموږ سره څه دی هغه دی آپټیټیو سنټنسز لا آپټیټیو سنټنسز هغې سنټنسز ته ویل کېږي په کوم سنټنسز کې چې دعا بد دعا یا د یو انسان په باره کې څه خپل خواهشاتو اظهار شوي وي نو هغې ته مونږ څه وایو آپټیټیو سنټنسز ورته وایو لکه د مثال په طور باندې تاسو وایې خدای دې درله ډېر زیات عمر درکړي خدای دې په امتحان کې کامیاب کا خدای دې پاس کا ټیک ده خدای دې ډېر شي پیسې درکا خدای دې واده درکا ټیک ده په دې سنټنسز کې تاسو وګورئ نو دعا پکې شوې ده دغه شانتې مونږ چاته به دعا کو یا تاسو به لیدلي که نه دا ښځې اکثر خیرې کي وي خدای دې تباه و برباد کا ټیک ده دغه شانتې خدای دې فیل کا یاره لکه عجیبه خیریږي د دې بوډېګانې ښځو سره ټیک ده نو دغه خیری یا د بددعاګانې چې کومې دي دا هم زموږ سره څه دي آپټیټیو سنټنسز دي کو دعا ده او کو بد دعا ده دغه شانتې تاسو یو انسان ویش کوئ لکه هیپي برډ دغه شانتې هیپي انډیپینډنس ډے بیسټ آف لک ټیک ده ګډ مورنینګ نو دا په دې سنټنسز کې ویش کړی شوی دی یو انسان تاسو ویش کوئ نو دا هم زموږ سره څه دي آپټیټیو سنټنسز دي او دې سنټنسز ته دعایي جملې چې دي هغه ورته په اردو کې وایي لکه د مثال په طور باندې مونږ وایو may you live long خدای دې ډېر شي عمر درکا نو په دې سنټنسز کې دعا کړې شوې ده نو آپټیټیو سنټنس دغه شانتې may you fail in the exam خدای دې په امتحان کې فیل کا نو په دې سنټنس کې به دعا کړې شوې ده نو دا هم زموږ سره څه شی دی آپټیټیو سنټنس دی او دغه شانتې تاسو وایئ چې بیسټ آف لک فار یور ایگزامینیشن ټیک ده نو دا هم زموږ سره بیا څه شی دی آپټیټیو سنټنس دی ګلابه په دې ټولو باندې پوه شوې په مایند کې هو کوئی څه کوېسچن یې نو تپوس وکړئ ښه اوس د دې نه بعد چې دی هغه به مونږ انډرسټینډ کوو types of sentences یا kinds of sentences on the basis of structure او د هغې دپاره به مونږ اول انډرسټینډ کوو کلازز چې په کلازز باندې مونږ پوه شو نو بیا به د هغې نه بعد د سټرکچر په لحاظ سره چې کوم سنټنسز دي هغه به مونږ ته ډېر زیات په اسانه باندې انډرسټینډ شي ټیک ده نو اول به ترې نه مونږ کلازز انډرسټینډ کوو او د هغې نه بعد به بیا مونږ ټایپس آف سنټنس